د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود او د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سراکار حمدالله محب لیدنه ترسره کړې ده. د دوی لیدنې درې هدفونه هم ښکاره کړای شوي دي او د دوی لیدنه د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ په ګډون بیرته افغانستان ته په راستنېدلو ده. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي، کله موږ سره همداسې ملاتړ وشي نو موږ به ډېر ژر خپل هیواد ته ورستانه شو. حمدالله محب هم د احمد مسعود سره لیدنه ترسره کړې ده او غواړي چې افغانستان ته ورستانه شي او د دوی هدفونه هم ښکاره شوي دي. احمد مسعود ویلي، موږ به د یو نوي تاکتیک سره د حمدالله محب په ګډون افغانستان ته ورستانه شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. حمدالله محب او احمد مسعود د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د جبهه مقاومت مشر احمد مسعود سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی محب نن پر خپل ټویټر لیکلي چې له ښاغلي مسعود سره د خبرو اصلي تمرکز یې پر ولسوالۍ کې او جمهوري نظام ته پر ستنېدلو و چې د ده په وینا پکې د ملي بیرغ په ګډون ملي ارزښتونه خوندي وي. د ده په وینا له احمد مسعود سره په خبرو کې دواړو پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د اوسنۍ معضلې د حل لپاره سیاسي اجماع ته اړتیا ده. احمد مسعود یاده تر مشرۍ لاندې د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د ښاغلي مسعود او محب د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چرې.